د تورخم د جګړې وروستی حال. تورخم نښته کې څومره پاکستانی پوځیان او څومره طالبان وژل شوي دي، تازه جزئیات څه دي ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د تورخم نښته کې د یو طالب جنګیالي وژل کېدل تایید شول. له لغمان څخه د تاند سرچینې وایي چې تیره شپه د تورخم دروازه کې پاکستان سره د طالبانو د نښتې پر مهال د دغه ولایت یو اړوند طالب جنګیالی وژل شوی. سرچینې زیاتوي چې وژل شوی طالب جنګیالی عبدالصمد نومیږي او د الیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وژل شوي کس یو ورور د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال دی. طالبانو رسما په تورخم کې جګړه کې د خپلو جنګیالیو یا پاکستاني لوري د مرګ ژوبلې په اړه تازه څه نه دي ویلي. تورخم دروازه پرون په نامعلوم دلیل طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله او له هغې وروسته تیره شپه پاکستان او طالبانو په دغه سیمه کې وسلواله نښته هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت وړاندې په سپین بولدک کې هم د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه نښتې وله چې د جګړې څخه وروسته د سپین بولدک دروازه د افغانانو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.